د جنرال موبین په نامه هغه تن چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په استازیتوب د خبرو لپاره مشهور و نیول شوی دی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت موبین نیولی دی او پلټنې ورڅخه روانې دي. موبین په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ د ویان په توګه هم په رسنیو کې راڅرګندېد. هغه په دې وروستیو کې په ځینو څرګندونو کې د پاکستان ضد دریځ ښکاره کاوه او تازه په یوه مرکه کې وویل چې ګوانتانامو زندان کې بندي طالب د پاکستان په لاس امریکا ته سپارل شوی دی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني پرته له دې چې د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې نوم واخلي، وویل چې د تشدد د زیاتېدو هدف د زیات امتیاز ترلاسه کول دي. ښاغلي غني وویل دا باید زموږ دایمي ویره سبب نشي. تمرکز غواړو. اصول غواړي د حرکت تر ډېره حده زیات امتیاز اخیستو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي امیري وسلوال طالبانو ته اشاره وکړه. امیري په دې باور دی چې وسلوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غني پر حکومت د زیات فشار راوستلو په لټه کې دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.